دا ورور سوال کړی دی وي ماشوم چې پیدا شي د اومې ورځې نه علاوه بله ورځې سنت کولی شي او که نه. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې ماشوم مستحب طریقه دا دی چې هغه سنت کړی شي په اومه ورځ، دا مستحب ده. مستحب ټکی چې ویلی شي معنی دا شوه چې که څوک یې ونه کړي ګناهګارېږي نه، که په بله ورځ یې وکړي. ها حد اعلی څه شی دی؟ بلوغ دی. دا نه چې هغه وخت یې پرېږدي چې بالغه شي، دا حد اعلی دی. دغې نه علاوه که سړی د اومې ورځې نه واړي څه حرج پکې نشته، الا دا چې ماشوم کمزوری ډاکټران دا وایي چې اوس دی برداشت د دې نشي کولی، به هېڅ خبره نه ده. ګورې شریعت چې څه وایي به یې کې حکمتونه یي او چې څه کوي به یې کې حکمتونه یي. یعنې موږ ته یې ولي دا مسله خو ولیده چې په اومه ورځ ماشوم سنت کول مستحب دي، ځکه چې ماشوم تنکی او زخم یې یعنې ورځ دوه درېو کې زخم چې دی خپل ځي واپس راغلی او ډېر تکلیف ورته هم نه، ځکه چې اکثر دا ماشوم چې دی اوده وي. ماشوم چې څومره د پیدایش دی ورځو ته نږدې دومره دی اوده وي، اکثر اوده وي. دوی مویې چې وله ورکړي بس هغه اوده پروت وي، چې څومره لویېږي تکلیف ورته ډېرېږي، بل احساس یې ډېرېږي. نو دا بعض ظلم کوي د خپلو بچو سره، لوی سړی به نه دی سنت کړی، نو تکلیف هغه ته جوړ شي، زخم بیا زر نه وچېږي، زر زیله نه راځي. نو موږ دا نه وایو چې په اومه ورځ سنت کول واجب دي، خو مستحب طریقه دا ده چې ماشوم په اومه ورځ سنت کړی شي، الا دا چې ماشوم صحیح کمزوری یا بیماری یا بله څه وجې